واکمنی پلاس کې راغله واکمنی پلاس کې راغله قلم کتاب پښتنو ته ورکومه هر څه چې یم ستا له برکته یمه هیچکا ستا کمه نیکي به مهربانه هیروم. سلامونه او احترامات مې والی د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو. زه ستاسو کوربه حمزوي یوسفزی یم او د پروګرام د یو نوي پروګرام سره ستاسو ته مخاطب یم. نن چې کوم زمونږ دا مرکه ده دا یوه ډیره ځانګړتیا په دوه دریو حوالو سره لري چې وخت په وخت به هغه تاسو ته دغه کې پته ولګي. قدرمندو د سندرې د ګلبڼ هغه خوږ ژوندی خوشرنګه او هغه هسک غږ د چا رنګونه او د چا آهنګونه چې مونږه بلا موده د باچاجي په شکل کې د باچاجي په غږ کې هغه مونږه اوریدلی دي او لیدلی مو دي. مونږه ډیره خوشبختی ده او د باچاجي هغه د فکر الوت هغه لړۍ مونږ سره نن د ګلورین باچا په شکل کې موجود ده. مونږ د هغې ډیره زیاته مننه کوو او بیا زمونږ د خاورې زمونږ د دې وطن خوشبختی دا ده چې زمونږ هنرمندانو یا زمونږ دغه لویو خلکو صرف هنر نه دی کړی نه صرف سندرې ویلي دي بلکې د ځان نه وروستو دغه هنر ژوندی پاتې کېدل په توګه باندې د خپلو کشرانو د خپل راتلونکي ځوانانو هغه شعري هغه ادبي او هغه هنري روزنه او پالنه داسې کړې ده چې نن مونږ سره د ګلورین باچا په شکل کې د هغه خوږ اواز د هغه انداز د هغه سندرې د هغه ټاپې چې تاسو ټول د هغې نه په لږه موده کې ډیر زیات تاسو اورېدلی دی او پوه یې پې. نو د دې پښتون مونږه د دې وطن د دې پښتون وطن دا ګلورین باچا مونږه ته نیغ په نیغه او کلکه دغه هیله ساتلی شو چې د باچاجي دغه کم بیرغ چې دی په هسک نیسلی دی په راتلونکي کې به هم دغسې کلک او هسک نیسي. نو دا د دې پښتون وطن سبا دی د دې پښتون وطن راتلونکی دی. نو دا تاسو او دا ګلورین باچا ستاسو ډیره زیاته مننه کوو چې وخت مو راله راکړو او څه به ویل غواړئ را سره. ډیره مننه حمزوي جان ستا نه د نورو ملګرو نه حمزه جان نه ډیره مننه دلته د راتګ او خوشبخته یم چې دا تاسو سره خبرې وکړئ. دا ستاسو لوی نظر دی ستاسو ښه نظر دی. زه خو فکر کوم چې ما لا هیڅ داسې کنسیډریبل کار نه دی کړی خو بیا هم ستاسو نه مننه چې تاسو ډیره زیاته مننه. زمونږه چونکې ستاسو سندرې ستاسو بلا دغه هنري کار دی ستاسو مینوالو دغه پښتون ولس اورېدلی دی. مونږ به غواړو چې دغه د مرکې دغه پیل ستاسو د خولې نه ستاسو پیژنګلو دغه ملګري واوري. نو ډیره زیاته مننه به وي. نو زما پیژنګلو خو بس داسې وکړم چې ګلورین باچا مې نوم دی پنجپیر کلي سره تعلق ساتم او ابتدایي تعلیم مې دلته صوابای نه کړی دی. بیا ایډورډز کالج نه مې اف اس سی کړی ده پر انجینرینګ کې. بیا یو ای ټي پېښور نه مې سیویل انجینرینګ کې ګریجویشن وکړ او بیا اوس ایم اس کوم بس هغه هم وروستو ورځو کې دی. نو څنګه یو خوا قدرمندو دا په لږه موده کې دغه چې کم ټرینډ عام شو چې زمونږه هنر ته زمونږه موسیقۍ ته داسې ځوانان داسې خلک رالل چې هغه په یو خوا اعلی تعلیم یافته هم دي د پوهنتونونو د کالجونو سره تړلي هم دي سبق او زده کړې هم کوي. بل خوا زمونږه پښتو موسیقۍ ته رالل نو موسیقۍ دې سره ډیره زیاته وده وکړه. دغه به د دوی د خولې نه اورو چې څنګه ستاسو د تعلیم یا د زده کړې خو د دې نه متاثره شوي نه دي یا داسې څه اغېز خو په هغې نه دی پرېوتی. نو زه خو خوشبخته په دې حواله یم چې کور کې ماته هېڅ داسې ستونزه نه وه بغیر صرف د دې نه چې دا یې راته ویلي دي چې خپل شوق هم کوه موسیقي هم زده کوه خو چې سبق متاثره نه شي. صحیح. نو هغه خو یو پرایمري شی دی او په ټول خلک پوهېږي. نو هغه مې ورسره هم جاري ساتلی دي او موسیقي خو موسیقۍ ما دپاره دی او علاج به زه ووایم د دې کار راکړی دی چې کله به ډېر تنګ شم او د ذهن هغه توسط ختم شي نو بیا په موسیقۍ به مې ځان ریلیکس کو. ډیره زیاته مننه. بل یوه پوښتنه داسې د عام چې څوک ستاسو سندرې ستاسو دغه هنري کار دغه ته ګوري دغه اوري
نو دا سوال به ضرور د خلکو په ذهن کې راځي چې یو خوا د باچاجي غونته کې یو بلکې د موسیقۍ یو پیژنګلو ده هغه بیا په هغې په کور کې د هغې په هغه کې نو د لازم خبره ده د هغې هغه مشري او د هغې هغه تجربه او هغې نه به هم تاسو ډېره زیاته فایده اخیستي باچاجي په دغه هنر په حواله تاسو او د باچاجي په منځ کې څنګه اړیکې روانې دي یا څه خبرې اترې یا څه زده کړه نو زه خو به دا ووایم چې زه ځان ډېر خوشبخته بولم په دې چې زه د هارون باچا ورواره یم او که زه یې ورواره نه وم وی نو زه به د هغې یو غټ فین وی د دې د وجې نه هم د دې افیلیشن د وجې چې زما هغه سره د وینې رشته ده صحیح خو زه ډېر خوشبخته ځان ګڼم او بل کاکاجي خو ما د وخت سره اورېدلی دی د وړوکوالي نه او زه به دا ووایم چې زما په رګونو کې هغه انداز شته صحیح نو سوچ زه ګڼم چې زه به هغسې ادا نه کړی شم د هغې حق صحیح خو هغه غواړم چې هغسې کار وکړم نو او بل داسې ډایرکټ اړیکې نو بس کله څه مشکل لرم نو بیا دې تپوس کوم او ځان ته پویم هغه هم ډېر مهربانه دي پوهیږي مې په وخت ډېره ښه خبره ده بل که مونږ وګورو نو په دغه لږه موده کې بلا سندرغاړي مخته راشي هغې سندرې ووایي هغې بلا سندرې ریکارډ کړي او په ولس کې هم زیاته پذیرایي یا پیژنګلو هغې ته میلاو شي خو که بیا وګورو نو لږه موده یې هغه داسې د کلونو په حسابي بیا هغه د خلکو نه هیر شي نو تا دغسې اسانه لاره ځان له نه کته چې یاره داسې بس زر په خلکو کې مشهور شي یا نو حمزوي جانه بس خبره داسې ده چې د هر چا خپل خپل پرایورټیز دي چې څوک څنګه موسیقۍ ته په کم نظر ګوري نو زما دپاره خو موسیقي هېڅ څوک که ما هېڅ څوک نه اوري نو زه به بیا هم د خپل تسکین دپاره به زه موسیقي کوم ځکه چې زما موسیقي خوښه ده د جنون طرحه ده مې خوښه ده او دا خو د دې خلکو مینه ده چې زما ما ته ګوره موسیقي اوري او ما سره څه مینه کوي لا اوس هم زما کار دومره ښه نه دی چې دی خو دا بس د دوی غټ نظر دی او د دوی اعلی ظرف دی او بل چې کله انتخاب موقع پکې راشي چې یاره زه به څنګه شعر وام د چا شعر به وام نو دا په خپله خوښه کې که نه څه ټیم یا داسې څه ملګري یا ټولنه داسې شته چې هغوی سره پرې مشوره صلاح کې نو الحمدلله تکړه ملګري لرم داسې په خپل سرکل کې او کاکاجي نه پرې مشوره علم کرن خان زما ډېر ښه مشر دی هغه سره پرې مشوره وکړم په شعر ډېر پوه دی او داسې نور وکارتل زما ملګری دی نور چې داسې ډېر اوس د هغوی نه به بخښنه ما نه به ډېر نومونه به کې هېرېږي هم خو چې کوم مشر دی زما نو زه کوشش مې دا وي چې هغوی سره پرې صلاح وکړم او یې فلټر کړم او بله دا خبره کول ضروري ګڼم چې ښه شعر د انتخابولو حاجت هم نه ښه شعر په بنده خپله ځان ومني صحیح او داسې چرته شوي دي چې یو شاعر یا لیکوال درله په شعر درکړی یا غزل چې یاره دا غزل زما ووایه دا شعر داسې چرته شوي دي نو داسې خو ډېر کېږي په فیسبوک په لارې خلکو د چارخوي چې ما د دې لایق وګڼي چې زه د هغې ټکي ووایم خو داسې ملګري رابطې کوي چې یاره زما شعر زمزمه یا ریکارډ کې یا څه کې خو بس ما چې څنګه مخکې ووایي که نه چې د هر انسان خپل یو موډي خپل یو د کار سټایل نو بس چې کوم شی د بنده خوښېږي نو بس بیا هغې کې زیات داسې هم وشي چې بنده هغه شاعر پېژني هم نه او هغه شعر کمپوز شي او هغه ثبت شي بل که مونږ په دغه نږدې موده کې وګورو نو د باچاجي په شکل کې یا بیا د هغې نه وروستو ډېر کم بلکې نه داسې ملاویږي موږ ته په لاس نه راځي چې هغه سندرغاړي چې هغه د دې وطن هره بده پیښه د سندرې د لارې د ټپې د لارې د زمزمې د لارې هغه ساندې ماحول په سندرې د لارې خپله برخه پکې اچولې ده نو دا دې ته څنګه ګورئ یا دې طرف ته څنګه راغلی چې که فرض کا په پېښور کې داسې بده پیښه وشي د پښتنو په بل سیمه کې وشي نو تاسو او ستاسو غونته کې لکه تاسو د باچاجي مونږ کتې شو چې هغوی خپل طرف نه هغه دوه درې ټپې یا د هغې حوالې سره هغه خپله برخه پکې واچي هغه غم کې ځان شریک کړي نو دې ته څنګه رالی یا داسې نور خلک ورته راتلی شي نو حمزوي جانه دا خو داسې ده چې پوه خلک چې دي کوم هغوی وایي پوهان وایي چې موسیقي یو ډېر مؤثره لار ده د یو پیغام رسولو موسیقي شعر یو ډېر اثر لري په ذهن انساني ذهن باندې
نو په کار د موسیقي د دې لپاره هم استعمال شي صرف د دې لپاره نه چې موږ د خوند وایو باید چې د دې لپاره چې موږ باید سوچ وکړو چې د دې کې څه ویل کېږي دا څه دي څه نه دي روان نو موسیقي به هم کوو خوندونه به هم ویلو خو چې د خپل آن ریکارډ خو څه پراته ومي چې موږ څومره مو وس دی چې هغه عمره د دې وطن په غمیزو کې موږ شامل شو که واکمني په لاس کې راغله قلم کتاب به پښتنو ته ورکومه دغه ټپې یا دغه په څیر نورې داسې تاریخي ټپې داسې علمي ټپې یا زموږ د کلي د وطن هغه تاریخي ټپې چې هغې کې یو تاریخ پروت وي مونږ نه شو ویلی داسې چې نور هنرمندان داسې طرف ته راغلي تاسو دې طرف ته رالی چې دغه د کلي ولس هغه ناشنا ټپې مو مخته راړې نو خلکو بیا خوښې هم کړې نو دغې په حواله نو دا خو داسې ده چې دا مخکې ومویل چې دا د خلکو اعلی ظرف دی او دا ټپه خو ځان له یو په دوو لاینز کې یو ځان له یو اوره لري نو دا ټپې داسې دي چې دې نه بنده خوند هم اخیستی شي په دې کې یو ښه یو پیغام هم پروت دی او هغه کوم سوشل ټابوز چې دي زمونږ کوم نو هغه چې په موږ راښکاره کړو د خلکو ته ووایو چې دا خبرې دي په دې کار کول دي زموږ دا کوم اوس چې کوم حالات دي د دې نه د تېښتې لارې زموږ څه دي دې نه به څنګه ځان بچ کوو نو بس هغه څنګه چې ما مخکې ووایي چې زموږ چې څومره وس دی هغه عمره کوشش کوو چې ډېره ښه خبره ده بل عام ژوند د یو سندرغاړي په حیث چې کله په بازار کې یا په اډه کې د خپل ضرورت لپاره بهر وته په اجرا کې داسې نو د خلکو فیلینګز یا د خلکو هغه در سره څنګه چې نو د خلکو خو ډېر ښه دغه مینه کوي او زه خو اوس هم څنګه چې مخکې تلم راتلم خپلو کارونو پسې اوس هم هغسې ځم او داسې پېښ شي پکې ملګري چې بنده وپېژني او بیا نو چا درته داسې خو په اډه بازار کې یا داسې په لاره داسې خو درته چا ویلي نه دي چې یاره دغه سندرغاړی دی یا دغه پلانکی ټپې ویلي دي یا بیا د ټپو داسې څه فرمایش خو یا غوښتنې خو درنه نه ده کړې راشي ملګري اکثر راشي او پېژندګلي وشي نو ډېر یو ښه احساسوم چې بد خو پې نه ګڼې نو ولې به بد وګڼم صحیح ښه خبره ده بل په راتلونکي وخت کې د څومره کار پروت دی یا تیار دی یا راتلونکي کې که مینهوال یا ستا چې څومره اورېدونکي دي هغوی ته به څه راتلونکي په حواله به څه ویل غواړې راتلونکي وخت خو چې دی نو کارونه شته څه ریکارډینګ شته او غواړم دا خواهش مې دا دی چې په صوفي میوزیک باندې پښتو کې کار وکړم ځکه چې زه خپله دا ژانره ډېره خوښوم او خپله ګڼم که کتونکي ګوري نو یې نه په بخښنه که زما د خبرې سره اتفاق نه لري په پښتو میوزیک کې په صوفي ژانره کې ډېر کم کار شوی دی نو غواړم چې مطلب قوالي او دغه قوالي او عرفانه کلامونه چې کوم دي نو په دې باندې مې زړه دا دی چې په راتلونکي وخت کې کار وکړم اوس الله دې توان راکړي چې انشاءالله خدای دې وکړي چې ګلورین باچا چې کم د راتلونکي وخت دپاره کم امیدونه او کم ارادې لري نو موږ به دعا ګویو چې خدای دې وکړي چې په دغه کې هغه بریالی شي او دغه د دوی دا څومره کار چې دی هنري کار دی دا د ولس غوږونو ته او د ولس ته راورسي کم ځوانان چې د موسیقۍ طرف ته راتلل غواړي د دې هنر طرف ته راتلل غواړي نو هغوی دپاره به ستا د یو سندرغاړي په حیث بیا تا سره د هارون باچاجي چې کوم هغه مشري او د هغې هغه تجربه د هغې هغه پوهه تاسو سره ده نو د هغې په رڼا کې به دغه ځوانانو ته څه ویل غواړي چې یاره راشي یا که کم ځوانان داسې راځي خو هغه یریږي د معاشرې یا د ټولنې کې داسې د هنرمند په حیث داسې ښه نه ګڼي دا خلک یا هغه د هغه خپل یو دغه دی خو ستاسو به د هنرمند په حیث یا د یو سندرغاړي په حیث څه ویل غواړي هغه ځوانانو ته زه خو اول زه خپله پوهه دومره پخه نه ګڼم چې زه څه ووایم خو بیا هم دا سوال تاسو وکړه نو زه او غټه خبره پکې تاسو وکړه چې یریږي نو زه وایم چې د هر کار دوه رخه وي یا سم کولی یا خراب کولی نو زما نشي یقین چې څوک موسیقۍ ته راشي او سم کار وکړي معیاري کار وکړي نو څوک به پې بد ووایي نه مې شي یقین صحیح او عام چې کوم ولس تاسو غږ اوري اخیری کې به
په دغه باندې خپل پیغام به هغوی ته څه ورکول غواړې؟ بس دا به ووایم چې د سولې دپاره مونږ کار وکړو او یو بل سره تربګنۍ دشمنۍ دا ختمې کړو او بس لږ غونډه ژوند دی چې دا یو بل سره په سړیتوب او په مینه او په خلوص تېر کړو او هله به زموږ دا ژوند ښایسته کېږي او هله به موږ د مسلو نه راوځو. دا مسلې چې کومې دي دا موږ ځان د خپلې جوړې کړې دي. صحیح، ډیره زیاته مننه. سایل صاحب وایي چې او هم په دغه شعر باندې به زه ستاسو کوربه حمزوي یوسفزی ستاسو نه اجازت غواړم د راتلونکي یو بلې دغسې خپرونې یا یو بلې مرکې سره چې د دې پښتون وطن هغه ځوانان هغه تازه او تاوده فکرونه مونږ تاسو سره د بیټک ټي وي په شیشه باندې ستاسو مخامخ کو، د هغوی کار د هغوی زیار تاسو ته مخامخ کو. د سایل صاحب په دغه شعر به ستاسو نه اجازت غواړم چې زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو، زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو، دلته کې هسې هم زمونږ لمنې سپینې نه شوې. زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو، دلته کې هسې هم زمونږ لمنې سپینې نه شوې. د لوی الله په امان.